د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود او حمدالله محب له یو بل سره لیدنه ترسره کړې چې زیاتو چارواکو ورته غبرګونونه ښودلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې له مشر سره د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب خبرو ته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. حمدالله محب د جمعې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه د مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره په یو لړ مسایلو د بحثونو خبر ورکړ او ویل چې دواړو لورو په دغه خبرو کې د ولسوالۍ کې او جمهوري نظام ته پر ستنېدلو چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي ټینګار کړی دی. ښاغلي محب همدارنګه زیاته کړې چې هغوی همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان د اوسنۍ معضلې د هواري لپاره د سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د مقاومت جبهې له حمدالله محب سره د احمد مسعود خبر تایید کړی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. پر همدې مهال د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او د دواړو لورو پلویانو د دغه خبرو په اړه توند غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي په دې اړه پر خپل ټویټر پاڼه یو تبصره کې لیکلي د تاسف ځای دی چې ښاغلي محب ولې خپل وخت له یو سیاسي ماشوم سره ضایع کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.